تازه او له خوشحالۍ ډک خبر د حضرت الله زازی مینوالو ته. حضرت زازی به څنګه وکولی شي چې د ویرات کولې څخه مخکې شي؟ ویډیو سره تر پای پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. سلام او مینه ملګرو، هیله ده چې روغ او جوړ به وئ. درنو کتونکو، که چېرې تاسو د سپورټ او په خاص ډول د کرکټ مینوال یاست، نو زموږ چینل مو په خدمت کې دی، خامخا در سره سبسکرایب کړئ. د ایران ویب سایټ په حواله د کرکټ نړیوال شهرت آزاد د شلوریزو لوبو درجه بندي خبره کړې ده چې پکې د هندۍ لوبډلې مشر ویرات کوهلی له 15 مقام نه تر 9 مقام پورې راټیټ شوی دی، خو په مقابل کې بیا حضرت الله زازی له 9 مقام څخه 8 مقام ته ورسته شوی دی. دا خبره په داسې حال کې کیږي چې حضرت الله زازی له بنگلاديش، زیمبابوې او ویسټ انډیز سره تر لوبو وړاندې 5م نمبر توپ وهونکی و، خو دا چې بنگلاديش او زیمبابوې خلاف درې اړخیز شلوریز سریز کې ښه ونه ځلید، نو له 5م مقام څخه 9 مقام ته ولوېده. زازی د شلوریزو لوبو په درجه بندۍ کې حاله بل ګزار هم وخوړ، کله چې د ویسټ انډیز خلاف شلوریزو لوبو کې پرفارمنس په زړه پورې نه و. اوس زازی له 9 مقام څخه 8 مقام ته ورسته شوی دی او ویرات کوهلی بیا ډیر زیات پرمختګ کړی دی. ویرات کوهلی د 2019 کال په سر کې په شلوریزو لوبو کې 20 نمبر توپ وهونکی و، خو دا چې د لوبډلو په وړاندې په سریزونو کې ښې لوبې وکړې، نو له 20 مقام څخه د 2019 په وروستیو کې تر 15 مقام رامخکې شو. کوهلی د ویسټ انډیز خلاف په 3 شلوریزو لوبو کې د لمر غوندې ځلانده مثبت رول ولوباوه. یوه لوبه کې 4 نومونه سوځېدلې منډې او بله لوبه کې هم تر 88 پورې نسوځېدلې منډې جوړې کړې. د ویرات کوهلی دغه ځلیدلو ویرات کوهلی او د هند کرکټ لوبډلې دواړو ته ګټه ورسوله. ویرات کوهلی د 2020 کال په لومړۍ میاشت کې تر 9 مقام راورسوه او هندي ملت یې د 2 سریزونو په اتلولۍ ونازوه. له ویسټ انډیز څخه یې سریز هم د 2019 کال په ډسمبر کې وګټه او له سریلانکا څخه یې خپله لوبډل مشرۍ کې د جنوري په 11 د 3 شلوریزه لوبو لړۍ 2-0 په وړاندې وګټله. ویرات کوهلی اوس مهال د ټیسټ او یو ورځنۍ لوبه کې لومړی نمبر توپ وهونکی دی او د نړۍ په 100 توپ وهونکو کې هم د جدول په سر کې راځي. په ټیسټ لوبو کې یې نمرې 928 او له سټیف سمیت څخه 19 نمرې مخکې دی. په یو ورځنۍ لوبه کې نمرې 228 دي او له روهیت شرما څخه 14 نمرې زیاتې دي. په یو ورځنۍ لوبه کې 2م نمبر توپ وهونکی هم روهیت شرما دی. بل خو افغان لوبغاړي هم بیا له چا کم نه دي. افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په شلوریزو لوبو کې لومړی نمبر آل راونډر دی، راشد خان په شلوریزو لوبو کې لومړی نمبر بالر دی او مجيب الرحمن بیا په شلوریزو لوبو کې 2م نمبر بالر دی چې په یو ورځنۍ لوبو کې بیا 3م نمبر هم ګټلی دی.